الحمد لله على نواله والصلاة والسلام على محمد وآله. معززو یورور پختنه کړې ده چې ما یوې ښځې ته دیني خور ویلي او د هغې سره مې تعلقات و، ناسته ولاړه یو د بل سره مجلس. اوس څه وخت تیر سو، زه غواړم هغه ښځه په نکاح کم. نو ماته هغه ښځه په نکاح اخیستل جایز دي که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه، یو خو د اسلام ورورولي او خورولي ده چې قرآن کریم کې رب لا یزال فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوه. خو د اسلامی مقررات موافق مسلمان ته دا نه ده جایزه چې د بیگانه ښځې سره خبرې، ملګرتیا، ناسته ولاړه، اختلاط وکړي. دا امور ټوله په شریعت کې حرام دي او دا د زنا سبب ګرځي. نو دا یو شیطانی مکر دی چې د دغه غلطو ناجایزو اړیکو دپاره استعمالیږي. د دې څخه باید هر مسلمان اجتناب وکړي او ځان ځینې وساتي. قرآن کریم کې رب العزال فرمای ولا تقربوا الزنا، تاسې زنا ته مه نږدې کیږئ. یعنی مطلب دا چې د زنا چې کم اسباب دي د هغې څخه ځان وساتئ. نو دا د پردیو ښځو سره ارتباطات او نامشروع تعلقات، بې حجابي مجلسونه، دا ټوله د زنا اسباب دي. نو دغه خبره خو بالکل د شریعت خلاف ده چې یو سړی پردی ښځې ته خور وایي او بیا په دغه نیت باندې ورسره کښېني مجلس او یا یو بل سره ملاقاتونه کوي. خو چونکې چې کومه د نکاح مسئله ده، نو چې دوی نسبي ورور او خور نه دي، صرف په خوله سره ویلي دي، نو دا چې اوس دوی بیرته نکاح سره کوي، نکاح ته یې تاوان نه رسېږي، نکاح کولی شي. یو د بل سره نکاح جایزه ده. الله تعالی جل جلاله دې هر مسلمان د دغسې شیطاني مکر او فریب څخه وساتي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.